سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیره عبرتناکه او له پند څخه ډکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د سړي ښځې بار بار په خپله خواښې باندې یعنې د خپل خاوند په مور باندې دا الزام لګولو چې ګنې ستا مور غلا کړې ده، خو خاوند به یې بار بار هغې ته ویل چې ته په خپل حد کې اوسېږه. خو ښځه وه چې بیخي د چوپ کولو نوم یې نه اخیستو او مسلسل لګیا وه. بار بار یې هره خبره په زور او چغو سره کوله او همدا یې ویل چې ما خو ګوتما په میز باندې ایښې وه او زما او ستا نه علاوه دې کمرې ته نور څوک نه دي راغلي. که وي او که نه وي دا ګوتما ستا مور غلا کړې ده او هغې پټه کړې ده. کله چې خبره د برداشت نه ووته نو هغه خپلې ښځې ته یو ډیره زورداره سپېړه ورکړه. د دوی د واده 3 میاشتې شوې وې. ښځې چې دا سپېړه برداشت نه کړی شوه او ویل چې زه کور پرېږدم او مور کره ځم، او په تلو تلو کې د خاوند نه یو پوښتنه وکړه چې ستا په خپله مور باندې دومره یقین دی؟ نو بیا چې کله خاوند کوم جواب ورکړو او دا جواب د دروازې نه اخوا ولاړې مور واورېدو نو د هغې زړه راډک شو. خاوند خپلې ښځې ته وویل چې کله زه ماشوم نو زما پلار مړ شو، بیخي زه په ماشوموالي کې یتیم پاتې شوم. مور به مې د محلې په کورونو کې کارونه کول او څه به چې پاتې شول څه پیسې به یې وګټلې نو په هغې باندې به د یو وخت روټۍ پیدا شوه. مور به مې په یو پلیټ کې تلکاري او یوه روټۍ واچوله او ماته به یې راکړه او په خپله به یې وویل چې زویه ته روټۍ وخوره او زما روټۍ په دغه ټوکرۍ کې دي چې کله یې ته وخورې نو بیا به یې زه وروسته وخورم. او ما به هم روزانه همدا چل کوو چې نیمه روټۍ به مې وخوړله او بیا به مې وویل چې مورې زه نوره روټۍ نه خورم. زما مور همیشه ولږه تېره کړې ده او زه یې په دغسې حالاتو کې لوی کړی یم او غټ کړی یم. نو زه چې نن سبا د 2 روپو ګټلو قابل شوم، زه څنګه د مور دا احسان هیرولی شم؟ هغه مور چې ټول عمر یې زما دپاره د خپلې حصې خواهشات قربان کړي دي، نو هغه مور به نن څنګه د یو ګوتمې وږي شي او د خپل زوی نه به ګوتمه پټه کړي؟ دا زه سوچ هم نشم کولی. ته ما سره د 3 میاشتو نه، خو زه 25 کاله د خپلې مور د سوري لاندې رالوی شوی یم. ما هیڅکله په خپله مور کې داسې څه خبره نه ده لیدلې. کله چې مور دا خبرې واورېدې نو سترګې یې راډکې شوې. هغه نه پوهېده چې زوی یې د هغې د نیمې ډوډۍ احسان خلاصوي او که د هغې قرض. دوستانو په دې قصه کې زموږ لپاره ډیر لوی عبرت پروت دی. باید موږ تاسو د خپلو میندو او پلرونو ډیر زیات قدر وکړو، ځکه چې موږ سره یې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي دي او موږ یې تر دې حده را رسولي یو او غټ کړي یو. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او تاسو به د دې ویډیو په مقصد باندې خامخا پوه شوي یاستئ. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.